سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د پښتو نیوز یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. امریکا د چابهار بندر حمله بندي سره مخ کړ او افغانستان یو ځل بیا پاکستان ته مجبور شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت له لوري پر ایران د بندیزونو لګولو په ډله کې پر چابهار بندر هم بندیز ولګول شو. امریکا د افغانستان جمهوریت دولت په وخت کې پر ایران د بندیزونو لګولو په ډله کې د دغه بندر له لارې د افغانستان، ایران او هند سوداګرۍ ته اجازه ورکړې وه او په دې برخه کې د افغانستان لپاره چابهار له بندیز څخه معافیت درلود. د راپورونو له مخې د امریکا د خزانه وزارت له لوري پر ایران د تازه لګول شویو بندیزونو کې د چابهار بندر له لارې په سوداګرۍ بندیز هم شامل دی. چابهار بندر د درې اړخیزه ایران، هند، افغانستان سوداګرۍ لپاره مهم دی او تیر کال هند او ایران د دغه بندر د پراختیا لپاره 10 کلن تړون هم لاسلیک کړ. د تازه بندیزونو پر اساس امریکا د چابهار بندر له لارې د افغانستان لپاره له دغه مرعات څخه هم پر شا شو او تر دې وروسته به د ایران د چابهار بندر له لارې د افغانستان سوداګرۍ له ګڼو خنډونو سره مخ وي او یو ځل بیا به افغانستان پاکستان ته مجبور شوی وي.